مشوره د اسلامي ټولنیزو اقتصادي او حقوقي مسایلو په اړه سلا مشورې او لازمې سپارښتنې. مشوره سلامونه او نیکی هیلې د مشورې خپرونې درنو اوریدونکو، په دې هیله یو چې روغ جوړ واوسئ او د ژوند چارې به مو سمې پر مخ روانې وي. په نننۍ مشوره خپرونه کې د هغو افغان معلولینو په اړه بحث لرو چې د جګړو، پیښو او ماینونو یا هم همدغسې پیدا شوي وي، لاسونه پښې له لاسه ورکړي وي. د دوی د سختیو او له سختیو سره په مقابلې به دغه خپرونه راوڅرخو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. په هیواد کې زرګونه داسې وګړي شته چې د فزیکي معلولیت سره هڅه کوي د نورو په څیر ژوند وکړي، زده کړې وکړي او د ټولنې فعال غړي پاتې شي. لومړی به د معلولیت په اړه باندې یو څه معلومات درکړو. معلولیت هغه حالت ته ویل کیږي چې یو شخص د فزیکي، رواني، حس لکه د لید یا اوریدو یا فکری محدودیت له امله د نورو خلکو په څیر د ژوند، کار، زده کړو یا ټولنیزو فعالیتونو په ترسره کولو کې له ستونزو سره مخ وي. په بل عبارت معلولیت هغه توپیر یا خنډ دی چې د انسان د بدن، ذهن یا حواسو په یو برخه کې زیان یا کمزورتیا له امله رامنځته کیږي او د ورځنیو چارو په ترسره کولو اغیزه کوي. معلولیت بیا بیلابیل ډولونه لري. فزیکي معلولیت دا لکه لاس، پښه یا د بدن د بل غړي له منځه تګ یا کمزورتیا احساس کیږي. حسي معلولیت د لید یا اوریدو ستونزه. ذهني معلولیت د فکر، حافظې یا زده کړو د وړتیا کمښت. رواني معلولیت د احساساتو یا چلن له ستونزو سره تړلی حالت دی لکه خفګان یا اضطراب. یادونه دا کوو چې معلولیت په خپله کمزوري نه ده، دا یوازې د انسان د بدن یا ذهني حالت ځانګړتیا ده او ټولنه هغه وخت عادلانه کیږي چې معلولینو ته د برابرو فرصتونو لاسرسی او درناوي فضا برابروي. معلولیت یوازې د بدن یا ذهن نیمګړتیا نه ده، بلکې د ټولنې د چلن او چاپیریال د ناسم جوړښت پایله هم ده. کله چې په یوه ټولنه کې د معلول کس لپاره د تګ، کار، زده کړو یا ګډون فرصتونه نه وي برابر، دا ستونزه بیا احساسېدلی شي. دې ترڅنګ ویلی شو ټولنیز اړخونه هم شته دي چې هغه خنډونه چې ټولنه یې د معلول شخص پر وړاندې جوړوي، لکه د مناسبې لارې، دندې، زده کړو یا درناوي نشتوالی. که یو شخص پښه ونه لري خو د ویلچر مناسبې ودانۍ، کار او درناوي فرصت ورته برابر باید وي. هغوی کولی شي لکه د هر بل انسان په څیر ژوند وکړي، کار وکړي، خو که دا فرصتونه ونه لري معلولیت یې بیا احساسېدلی شي. په افغانستان یا نور ټولنو کې ورته دا ډول شرایط نه دی ایجاد شوي، یا هم د کار هغه ډول چې ضرورت ده نه ورته ایجادیږي، نو دوی بیا خپل معلولیت احساسوي او په ټولنه کې ځان نیمګړی بولي. خو بل طرف داسې وګړي هم اوسیږي په ټولنه کې چې معلولیت یې د ځان لپاره یو عیب ګڼلی او هم د نورو څخه ځان کم په ټولنه کې احساسوي، خو دوی له نورو سره ورته حقوق په ټولنه کې لري. موږ په لومړیو کې په دې خپرونه کې له هغو معلولینو څخه اورو چې ولې په ټولنه کې ځان کم احساسوي او کومې ستونزو څخه رنج وړي. اوس مهال په کابل ښار او ولایاتو کې ګڼ شمېر معلولین شته دي. د زده کړو ترڅنګ دندې هم ترسره کوي او د خپلو هڅو له لارې نورو ته د ژوند درس ورکوي. د خپرونې پیل به د هغو معلولینو له کلیپونو وکړو چې د خپلو فزیکي محدودیتونو سره هڅه کوي چې د ژوند مشکلات راکم کړي. لومړی به د پکتیا ولایت اوسیدونکي غلام خان چې د مین چاودنې له امله معلول شوی او په اوس وختونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی، خو ترڅنګ یې هڅه کوي چې د خپل ورځني ژوند ته رسیدګي وکړي او په ښار کې بوډګنډنه شروع کړي او خپلو ماشومانو ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دا یې وایي اوس داسې وکړئ چې 11 نفره ماشومان لرم
کوم دغه موچګرت بس په دغه باندې هغه د ګیزو بیګا پیدا کوو نور خو ولا کنه ذاتي مزدوري کولای سو نه داسې د بیل او د کولنګ نوم داسې خط او تعلیم ستاسې خپل کارم په مخ می ولای وای خو دغه د ځای چپړې ما پړې ګندو هغه یو وختي نار سملم یو وخت ورور ځان دي بچانو سره گزاره وکم دغه سی حساب ده ولا وضعیت مې ډېر خراب دی داسې یم چې بیخي ولا که دغه د شپې تر ګیزه پورې سبایي پورې خوب راځي د سوچو د لاسه چې ځکه ماشومان خو یې غواړي هغه که د 5 کالو یې که د 3 یې که د 6 یې هغه خو یې سي پس دا نه وایي چې له کومه راځي له کومه خو غواړي یې ذاتي به زړه به ورته خوري لوسه به نه به پیسې سي ورته وایي خلی بس دغسې به سپېره میره ګرځي په همدې تړاو د لښکرګاه یو تن اوسیدونکی چې معلولیت او نابیناتوب کې خپل ستونزو ته رسیدګي کړې نوموړي په ټولنه کې د نابینایانو او معلولینو ستونزې له امید راډیو سره شریکې کړې دی په دې اړه باندې زیاتوي زه 21 کلن نابینا حفیظ مغفور لحکیار د هلمند ولایت مرکز درګاه ښار اوسیدونکی او د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار کې د اداري حسابداري انسټیټیوټ د دریم سیمسټر محصل او د هلمند ولایت کې د ځانګړي لیسې د نابینایانو د برخې استاد یم زه د نابینایانو معلولینو ستونزې په دې ډول بیانوم لومړی دا چې نابینایان په کورنۍ کې ستونزې لري دوم دا چې نابینایان په ټولنه کې ستونزې دوی ته جوړیږي او دریم دا چې په تعلیم مرکزو کې دوی ته ستونزې جوړیږي لومړی په کورنۍ کې نابینایانو لپاره ستونزه دا ده چې ځینې کورنۍ خپل نابینا یا معلول بچی هغه ژوند لپاره هغسې پلان نه جوړوي هغسې ده ته په هغسې سترګه نه کتل کېږي لکه څنګه چې خپل جوړ بنا او یا معلولیت نه لرونکي اولاد ته کتل کېږي او دوهم په ټولنه کې نابینانو او معلولینو لپاره ستونزې دا دي چې دوی ته په ځینو خرابو نومو باندې ویل کېږي چې دا د دوی د میشتیا لامل ګرځېږي یو نابینا ته په ړانده ویل کېږي یو نابینا ته په معیوبه ویل کېږي او یا دا چې د نابینانو لپاره ځینې فزیکي ستونزې ایجادېږي ځینې یې تر غوږ کشي او بیا له دې لپاره چې د دوی د خندا سبب وګرځېږي او یا یې خولۍ ورڅخه اخلي تر څو دی خپل په خولۍ پسې وګرځېږي او په پیدا کولو یې ونه توانېږي او بیا دوی ورپسې وخاندي دغسې ستونزې جوړېږي چې له عامو خلکو څخه مو له ټولنې څخه مو دا غوښتنه چې دغه څه باید تکرار نه کړي او د دې څخه ډډه وکړي تر څو موږ مایوسه نه سو او بله دا ده چې موږ له دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ مساعدت را ډېر کړي موږ ځینې نابینایان لرو چې بسته کورنۍ ور درغاړې ده خو هغو ته هم بیا 3000 افغانۍ د میاشتې مساعدت ورکول کېږي چې دا ډېر لږ او د نابینایانو ستونزې ورباندې نه حل کېږي نو دولت څخه مو دا غوښتنه چې دا مساعدت ډېر کړي او دولت څخه مو بله غوښتنه دا ده چې دلته نابینایانو ځانګړې لیسه چې کومه فعاله ده هغو کې موږ ته ویل سوي چې باید له 20 کلن څخه لوړ خلک دغې لیسې ته رانسي او دلته هلمند کې ډېری کسان داسې شته چې عمرا له 20 څخه لوړ دي خو زده کړې یې نه دي کړي نو باید دغسې کسانو ته هم د زده کړو کولو زمینه برابره سي د غزني ولایت اوسیدونکی محمد رضا ذهین چې په دواړو سترګو نابینا دی وایي له رسنیو سره هم ځینې خپرونې مخ ته وړي او ترڅنګ یې په پوهنتون کې محصل هم دی ترڅنګ یې په ښار کې په هیوادوالو کریډیټ هم پلوري چې له دې سره د ژوند ستونزې راکمې کړي خو بیا هم له ستونزو سره مخ دی دی زیاتوي مکتب تمام کردیم فعلا در پوهنتون رشته حقوق علوم سیاسی سال 4 درس میخوانم و در ضمنش ما همراه رسانه ها همکار بودیم مدت 7 سال با رادیو ملی غزنی همکار بودم و در اونجا کار میکردم برنامه های مختلف را تولید کردیم فعلا هم با رسانه ها همکار هستم و زندگی خود را بسیار به خوبی پیش میبرم و همچنان در پهلوی از دیگر کارهای تجارتی هم میکنم در بازار کار میکنم کردیت میفروشم دیگر کارام میکنم زندگی من خوب از شکر خدا تامین است
درنو دوستانو په همدې مشورې خپرونه کې مو غوښتل چې د زیاتو معلولینو ستونزې راواخلو خو هغه متل دی چې مشت نمونه خروار نو موږ هم په همدې خپرونه کې همدا ستونزې راواخیستلې نابینایان ګڼې ستونزې لري خو تر ډیره پورې همدا بیلګې د دې خپرونې لپاره کافي دي موږ غواړو چې په دې خپرونه کې د همدې معلولو ورونو لپاره د هغه معلول ورور نظر راواخلو او له ده څخه مشورې راواخلو چې سختۍ د ځان لپاره فرصت ګڼلی او ځان په ټولنه کې معلول نه حسابوي او همداسې دم ځکه چې د نورو کسانو په څیر باندې چې په ټولنه کې ژوند کوي او کار کوي دی هم د شهیدانو او معلولینو چارو په وزارت کې د نورو په بدن باندې د پوره کسانو په څیر باندې خدمات وړاندې کوي په دوهمه برخه کې مو نقیب الله اختری ته بلنه ورکړې چې په دې خپرونه کې راسره اوسي او هغو کسانو ته چې هغوی ستونزو سره مخ دي معلولین دي هغوی ته سالمې مشورې ورکړي زه لنډې دمې ته له دمې وروسته به له نقیب الله اختری سره اوسو او ترې بېلابېلې پوښتنې به ولرو او څنګه په ستونزو باندې بریالی شوی دا به ترې وپوښتو امید رادیو 103.7 FM د مشورې خپرونې درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشئ په دوهمه برخه کې لکه څرنګه مو چې په پیل کې د ځینو هغو ورونو خبرې واورېدلې چې دوی له معلولیت نه رنځ وړلو او په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ په سختۍ سره خپل ژوند مخ ته وړو دا چې په دې خپرونه کې تاسو ته د مشورې برخه ده او په مشورې برخه کې مو هغه یو ځوان چې خپل همت یې نه ده بایللی او په خپلو مټو باندې او په نیمګړي وجود باندې هرې نیمګړتیا ته نه ویلي ده او خپل زده کړې سرته رسولي او عملا په دنده باندې بوخت دی داسې یو ځوان مو په خپرونه کې درته رابللی دی او زه دته معلول نه بلکې د پوره انسان او هغه انسان نوم ورکوم چې له ډیرو هغو انسانانو چې دوی په وجود روغ دي خو بیا هم نورو ته لاس غځوي له هغو څخه د بهترو او وړو انسانانو په جمله کې راولم درنو دوستانو په خپرونه کې مو لیکوال او ژورنالیست نقیب الله اختری مو خپرونې ته رابللی دی له ده څخه به هغو ورونو ته چې دوی معلوله دي او همدغه معلولیت یې د ځان لپاره عیب ګڼلی دی او نورو ته لاس غځوي د همدغه موضوع په تړاو باندې به له ده سره بحث ولرو او تاسو ته به سالمې مشورې ترې واخلو اختری صاحب ډیره مننه کوو چې زموږ بلنه مو په مشورې خپرونه کې ومنله سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو اوریدونکو ته هغه کسان چې زموږ غږ په خپل وطن کې مو اوري ډیره مننه کوم د احمدزی صاحب څخه چې ماته دا فرصت راکړه چې زه وکولای شم هغه څه چې زما په فکر کې دي او زما په مشورې کې غواړم چې نورو معلولیت لرونکو کسانو ته چې معلولیت لرونکی کس هم نه ورته وایم ماته دعوت راکړی دی نو ډیره مننه کوم احمدزی صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ غواړم پوه شم چې ستاسو معلولیت څنګه رامنځته شو د پیدایښت نه همدغسې و که نه کومې پیښې سره مخ شوي یاستئ ډیره مننه د پوښتنې نه مو له ماشومتوب نه تر 15 کلنۍ پورې ما معلولیت نه درلود نو پس له هغه نه ماته معلولیت رامنځته شو چې په هغه وخت کې ماته په رښتیا هم ډیر ستونزمن و چې زه ومنم چې زه نشم کولی او معلول شوی یم او هغه عادي فعالیتونه چې یو شخص ډیر په عادي ډول په ټولنې کې ترسره کوي ماته به ستونزمن وي لکه ورزش ته زما ډیره علاقه وه فوټبال ته مې ډیره علاقه وه کرکټ ته نو ورځ په ورځ به ما کې څه تغییرات راتلل یعنی ناهیلی کېدی به ناهیلی کېدم او دا تړاو درلود زما عمر ته هغه وخت کې زما تجربه په ټولنه کې ډیره نه وه یعنی معلولیت لرونکي کسان مې ډیر لیدلی نه وو چې زما نه به ډیر بتره کسان وي چې معلولیت به یې ډیر وي او ډیره ستونزې به لري نو کله چې زما عمر لوړ شو او حتی تر 10 او 12 صنف پورې ورسېدم
نو هغه وخت زه پوه شوم چې دا معلولیت چې ما ته رامنځته شوی دا زما د ژوند یوه حصه ده چې فزیکي معلولیت دی او هغه د خدای تعالی په لاس کې دي چې کله به رانه لرې کړي او کله پورې چې دی زه به تر آخرین حده پورې کوشش وکړم چې هغه ته فکر ونه کړم او هغه موانع چې ما ته رامنځته کېږي د هغه سره مبارزه وکړم. د دې علت څه چې تاسو معلول شوی؟ زما معلولیت پس له 15 کلنۍ نه یو فزیکي معلولیت دی په نوم د MD مسکل ډیسکټیو په نوم دی. یعنی د فزیکي عضلې چې دي د بدن ټولې عضلې هغه ورځ تر بلې ضعیفه کېږي او لږ تر لږه تغیرات راځي یو ځل نه. نو معلولیت داسې دی زما د بدن هیڅ عضو قطع نه ده لکه سترګې او پښې او دغه روغې دي مګر هم فزیکي مشکل لري چې نشم کولی ما په عادي ډول خپل فعالیت ترسره کړم ټولنیز فعالیت. کله چې له دې وضعیت سره مخ شوی لومړی احساس مو څه و؟ کله چې زه له دې معلولیت سره مخ شوم نو د دې سره چې ما دا معلولیت درلوده ما دا فکر وکړ چې ما زه باید فعال او کارکوونکی انسان پاتې شم او په خپل ژوند کې هغه مشکلات چې زما مخ ته راځي د هغو سره باید خپل په عزم او ارادې سره مبارزه وکړم. هیڅ ژوند نشته چې بې له مشکلاتو اوسېږي یا ستونزې پکې ونه هر انسان له مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. نو دا ښه به وي چې موږ هر مشکل ته یوه لاره ولرو. کله چې یو در بندېږي نو بل در د خلاصېدو پر مهال موږ باید دا آمادګي ولرو چې هغه در ته مبارزه وکړو او نوی ژوند او نوی پیل ولرو. مننه کو سلامت سه. د ښوونځي دوره او ترڅنګ تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ شوي یاستئ. هلته برخورد د خلکو او ښوونځي کې د کوونکو په پوهنتون کې بیا د زده کړیالانو د استادانو په برخورد تاسو سره څه ډول و؟ ډیره مننه احمدزی صاحب. زه به پیل وکړم د مکتب د ورځو څخه. زما له ماشومتوب څخه د علم او لوستلو سره ډیره مینه وه او هغه وخت کې هم کورسونو ته تلمه او هم په ټولنیزو فعالیتونو کې تر هغې کچې چې ما کولی شول ونډه واخلم ونډه مې اخیستله. نو کله چې پوه شوم چې د معلولیت سره مخامخ شوم خپل سره مې پریکړه وکړه چې هیڅ صورت کې به خپل تلاش ته خاتمه نه ورکوم. کله چې 10م ټولګي ته ورسیدم اساسات او ټولنیزو مضامین مې شروع کړ. د دې نه به یادونه وکړم په هغه کورس کې چې ما خپل اساسات او ټولنیز مضامین ویلي دي د خپل پلازمینه او د افغانستان په شمول درسونه زده کړې مې کړې دي او تر کانکور تر کچې پورې چې د خپل د استاد ډاکټر محمد شریف پاینده او ډاکټر صاحب راشد پاینده نه ډیره مننه کوم چې ما ته دا اراده راکړه چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړم او ما ته دا انرژي راکړه باور راکړ چې ته کولای شي او ډیره راهنمایي راته وکړه. ډیره مننه کوم دا هغوی نه. نو د ټولګیوالو او هغه کسان چې ما سره په مکتب کې وو یو تعداد کسان په وخت چې د تعلیم او د علم کچه کتوانو خپل چلند کوه چې خوښ مې نه راته خو بیا هم ما زغمل او دا تفاوتونه چې په هر انسان کې او شتون لري. نو یو تعداد ټولګیوال مو چې ډیر ښه رویه او چلند یې ما سره کوه چې فقط هغه چلند زما د یاده نه وځي. او وروسته نو هغه وخت چې په عالي تحصیلاتو کې او لوړو زده کړو ته ورغلم نو هغه وخت هم حتی یو لومړی کس چې ما ته ویلې چې مثال ته ډیر مشکل دی هغه د عاطفي د لحاظ نه ویلې زما پلار و چې ما ته ویلې چې ته ستونزمن ده چې ته خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړې. زه د یو ولایت نه بل ولایت ته تلم کابل نه پروان ته تلم او هغه څه چې بیا کابل پلازمینې ته راغلم تحصیلاتو لپاره ادامې لپاره مشکلات وو. نو پلار مې ډیر پاره ویلې چې ته تکلیف دی تی نشي کولی خو بیا هم ما خپل ځان باندې دا مشکلات وزغمل او ومې منل او لوړو زده کړو ته لاړم او کابل پوهنتون ته لاړم خپل درسونه مې پیل کړ. یعنی تا خپل ځان باندې دا باور و چې زه دا کولی شم او علاقه یوازینی شی چې ما سره ډیر کومک وکړ هغه زما علاقه وه د درس د علم سره او د هر شي سره چې زما علاقه وه د ورزش سره او د درس دا یوازینی لامل و چې دا لامل و چې باعث د دې شي چې زه وکولای شوم په پوهنتون او د کانکور په پروسې کې کامیاب شم او خپل تحصیلات مې شروع کړ. ټولګیوالو زما سره ډیر ښه رفتار کوه پوهنتون دورې کې په عملي کارو کې. زه د ژورنالیزم څانګې څخه فارغ شوم چې په دې پوهنځي کې یا په دې رشتې کې عملي کارونه زیات
کامره وي که دغه وي خو ما بخپل هغه بخش چې ما ورسره علاقه او ایډیټینګ بخش کې او خبريالي وایند بخش کې ما خپل کوشش کوم نو ټولګیوالو ډیره ښه مینه راکوله او ما سره ډیره ښه رویه کوله. په اوس وختونو کې چې تاسو دنده ترلاسه کړې ده او دنده کوي په خپل کاري چاپریال کې د خلکو سلوک او هغلته په وزارت کې تاسو رویه څه ډول کیږي او آیا کار ته په خپل وخت باندې رسیدګي کولای شئ؟ یوازینی شی ته چې زه په خپل ژوند کې ډیر ارزښت ورکوم هغه وخت دی. هغه وخت دی که وخت نه مو ښه ګټه واخیستله هر څومره لنډم چې وي کولی شئ چې په لږ وخت کې ډېر شیان ترسره کړئ او که وخت مو ارزښت ورنکړه که 80 کاله عمر وکړئ او که 70 کاله عمر وکړئ او که بیا هم ارزښت مو ورکړی نه وي نو تاسې به ډېر کم شی زده کړي وي او ډېر شی هم به لاسه ورکړي وي چې هغه شی څه شی دی وخت دی چې الله متعال خپله په قرآن کریم کې بالکل والعصر ان الانسان لفی خسر قسم یې خوړلی دی نو وخت ارزښت ډېر زیات دی. زه په خپل وخت کله چې سهار لمانځه ته پاڅېږم او پس له هغه نه وخته پاڅېږم او وخته حرکت کوم تر څو چې خپله حاضري ته او په ما خپله کار ته پر وخت تللی وشم. نو مشکلات به ډېر وي تګ راتګ کې په ژمي کې به ډېر مشکلات وي هوا به سړه وي خو زه به ډېر کوشش کوم چې خپل کار ته په وخت ورشم تر څو کسان چې ما ته په تمه دي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي او ډېر په مشکلاتو راځي وزارت ته خپل کارو لپاره مراجعین دي او کسان چې شهیدان لري او دغه لري ډېر مشکلات لري هغو لپاره تر وخت ښه راهنمایي وکړم او ښه په خپل شعبو ته معرفي کړم پر وخت او د هغه کسان چې موږ په وزارت کې زموږ کارکوونکي دي زما سره همکاران دي هغه په واقعیت د 2 کاله کې چې زه ما خپل دنده په د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې پیل کړې ده نو ډېر ښه چلند کوي زه د هغو نه ډېر منندوی یم ډېره مننه کوم د ریاستونو په کچه حتی د معینیتونو په کچه چې تخنیکي معینیت دی او اجرایي معینیت دی او د وزارت د مقام په کچه ما سره ډېر ښه چلند کوي ډېره مننه کوم. سلامت سي راځو شخصي هغه ژوند ته چې یو معلول کس له ګڼو مشکلاتو سره مخ وي او حتی د ټولنې د وګړو له بېلابېلو خبرو سره هم مخ کیږي دې ته راځو چې هغه معلولین چې په ټولنه کې له بېلابېلو لارو چارو څخه ځورېږي کړېږي او مایوسه کیږي هغوی څه ډول وکولی شي چې دغه خپل وجود په دې باندې راولي چې همت وکړي او یو کار ته مخه کړي لکه څرنګه چې تاسو په خپل ژوند کې هرې ستونزې ته نه ویلي دي وایي چې زه باید هر کار په ښه ډول باندې ترسره کړم لکه اوس چې تاسو یو راحته ژوند لرئ. ډېره مننه احمد ځای صاحب تاسې د پوښتنې په ځواب کې به زه ووایم چې هیڅ انسان مکمل نه دی یا معلولیت لرونکی شخص هم باید دا ومني چې معلولیت د تعلیم مسلک مهارت او نورو فرصتونو په برابر کې یو خنډ نه دی. معلولیت که رامنځته کېږي هغه به لامل لري نو دا چې ته هغه لامل د دې باعث ګرځوي چې ته یو ساده فعالیت نه ترسره کوي یو نوی مهارت نه زده کوي او علم پسې نه ځي او خپله مهارت لوړتیا نه ورکوي او ځان تړې د دې ته چې ته یو معلولیت لري نو زه به تاسې ته دا مثال درکړم چې د نړیوال په سطحه یا د نړیوالو په سطحه ما داسې معلولین لیدلي دي چې ډېر پورته مهارتونه او استعدادونه لري چې ډېر نامتو کسان دي حتی یو افغان دی چې په نړیواله کچه باندې دی په ځغاسته کې مقاومونه ګټي او له ټولو نه دی ښه لوبه ترسره کوي په ځغاسته کې په لامبو وهلو کې چې ډېر ښه لوړ مقام لري او په خپل وطن کې هم راغلی و څو وخته وړاندې ډېر کسان دي چې په خپل ځان یې رسولی دی او معلولیت لري خو معلولیت او خنډ بوللی نه دی نو زه معلولینو ته دا پیغام لرم یو مهمه دغه چې تاسې باید هیڅ کله نا امید نشئ معلولیت چې دی یو تغییر دی د تاسې په ژوند کې چې کېدلی شي ذهني وسیږي هغه کسان دي چې ذهني معلولیت لري هغه کسان دي چې په وزارت کې زموږ څنګ ته راځي ذهني معلولیت لري چې خپل پښو لاسو او حتی سترګو نه هیڅ ګټه اخیستی نشي نو تاسې باید د هغوی نه تجربه واخلئ که تاسې لاس نه لرئ تاسې پښه نه لرئ یا که تاسې سترګې نه لرئ خو تاسې ذهن لرئ په انسان کې ذهن او شعور د ټولو لوړه مرتبه ده چې ډېر ښه ارزښت لري او ډېر مهم دی تاسې که ذهني معلولیت ونه لرئ تاسې کولی شئ چې ذهني پروګرامونه ذهني مهارتونه زده کړئ چې تاسو به ډېره کومک وکړي
ډیره مننه ستاسو په نظر د ټولنې او ترڅنګ یې د دولت مسؤلیت څه دی چې د معلولینو په برخه کې لري؟ ډیره مننه احمدزی صاحب. خوشاله اوسئ. زه وړاندې له ټوله شي څخه د افغانستان اسلامي امارت څخه ډیره مننه کوم، مخصوصا د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت څخه چې دوی د مؤسساتو او د دولت سره په همغږي ډیر خدمات تر سره کړي دي معلولیت لرونکو کسانو ته او هغه کسان چې شهیدان لري او دغه لري، او ډیره مننه کوم د دوی د خدماتو څخه. بیا هم نیمګړتیاوې شته دی، هم کار شوی دی او هم کار پاتې دی. د هغوی څخه غواړم چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږي او د نورو وزارتونو سره په همغږي هغه سهولتونه چې د معیوبینو لپاره ډیر اړین دي هغه تر سره کړي. مثلا کوم تاسو غوښتنه لري چې معلولین درځي او هغوی په هغه برخو کې ستونزې ولري؟ یو هغه ستونزې دي چې خپل په وزارت په منځ کې دي، ډیر سهولتونه رامنځته شوي دي په جماعت کې او په خپل وزارت ترمنځ کې رامنځته شو چې په معلولینو لپاره په تګ راتګ کې مرسته کوي. حتی هغه دفترونه چې معلولینو لپاره ډیر اړین وو او نور شوبه د ورکته کېدل هغه پورته اولم منزل ته راغلل. دا یو لوی سهولت دی د دوی لپاره. خپل نور په خدماتو کې سهولتونه راغلي دي، هغه کسان شته د دروازې ته مخامخ چې معلولینو کار ډیر زر خلاصوي چې تکلیف نشي. او بیا هم د وزارت نه بهر هغه معلولیت لرونکي کسان چې د هغوی سره مخامخ دي په ټولنه کې مشکلات شته دي او د هغو په تحصیلاتو کې مشکلات شته دي. په ټولنه کې دوی له کومو ستونزو سره ډیر مخ کیږي او د خلکو له کومو برخوردونو څخه ډیر کړیږي او ځوريږي؟ په ټولنه کې زموږ ټولنه بیا هم پرمختللې ده، خو بیا هم مشکلات شته دي. هغه کسان چې تعلیمي او تحصیلي او علمي زده کړې پورته دي هغه کولای شي د یو معلولیت لرونکي شخص سره په مناسب ډول چلند وکړي، خو هغه کسان چې تر اوسه هم نالوست دي او په دې نه پوهیږي چې په عادي ډول د یو معلولیت لرونکي کس سره رقم چلند وکړي. په خپل کله چې یو معلولیت لرونکی کس یو ځای ته ځي هغوی سره په نوبت اولم کس یو یوازینی شی چې یو معلولیت لپاره ډیر معلولیت لرونکي کس لپاره ډیر اړین دی هغه دا دی چې هغه ته نوبت ورکول شي په ټولنیزو خدماتو کې، په هر څه کې کوي، په وزارتونو کې وي، په هر شي خدماتو کې هغه ته باید ونډه ورکړل شي، نوبت ورکړل شي چې ما کار زر تر سره شي. او په تحصیلي او خصوصي مؤسسو کې باید د لوړو زده کړو په وزارت په همغږي سره هغوی سره کومک وشي چې هغوی ته د تحصیلاتو په ادامه کې هغوی ته تخفیف ورکړل شي. په نن ورځ کې د معلولینو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه کسان چې هغه معلولیت لرونکي کسان چې علاقه لري او شوق لري د تحصیلاتو ادامه لپاره، نو هغوی ته باید شخصي مؤسسات تخفیفونه ورکړي او جذب شي ورته هغوی تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. ډیره مننه. سلامت سي راځو دې ته چې ځینې معلولین همت نه کوي، هغوی ته ستاسو مشوره څه ده؟ ځکه دغه ژوند خو که یو څوک همکاري ورسره وکړي تر یوې ورځې پورې یا 2 ورځې یا 3 ورځې دوامداره به یو څوک چا سره همکاري نشي کولی، ځکه شاید هغه خپله له غټو مشکلاتو او ستونزو سره مخ وي. دوی باید خپله څه وکړي؟ همت معلولتیا د ژوند پای نه ده بلکې یو بل ډول تجربه ده. نو همت د استقامت او پر ځان باندې باور درلودلو په معنا ده. یعنی یو معلولیت لرونکی کس کله چې پر ځان باور لري هغه کولای شي د هر ډول خنډونو سره مخ شي او استقامت ولري او پر ځان باور ولري او همت وکړي، ونه درېږي. یوازینی کس چې د معلولیت لرونکو کس سره اوسېږي هغه یوازې خپله دی. یو کس چې کولای شي د ځان سره کومک وکړي هغه یوازې خپله ځان دی. نو همت به وکړي او څه به یې لاس سره راشي، نوی مهارت به زده کړي، نوی علم به زده کړي، عصري علومو سره ځان آشنا کړي او په ځان باور ولري، هیڅ کله هم ونه درېږي. نو هغه کس چې درېدلی دی یا همت یې کړی نه دی لکه د ونې تر ګرده چې څرخېږي او هیڅ څه لاسته نه درځي. وای چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. دا رښتیا خبره ده. موږ او تاسو په ټولنه کې اختري صاحب ډیر داسې ځوانان لرو چې هغوی چاته لاس نیسي خو خپله کار ته نه درېږي. معلولین هم په دې برخه کې ځینې معلولین پیدا کیږي چې کار او کسب ته مخه نه کوي. ستاسو باندې دوی ته د کسب په برخه کې کومې مشورې ورکوي چې کوم کسبونه د دوی لپاره مهم دي تر څو په راتلونکي کې دوی یو راحته ژوند ولري او زده یې کړي؟
ډیره مننه احمدزی صاحب. هر څومره چې علم، تجربه او مهارت یو معلول ولري هماغومره به ټولنه هغه ته اړتیا ولري. بالکل. هومره به تاسې د ټولنې اړتیا ډیره شي. هر څومره چې تاسې مهارت ډیر وسیږي، یو معلولیت لرونکی کس کولی شي چې په خپل معلولیت ته د نظر نیولو کې خپل مهارت زده کړي. مثال دوی به د عصري علومو سره تعلیم وکړي، کمپیوټر زده کړي چې نننی وخت د ټکنالوژي وخت دی. بله، یعنی د کمپیوټر زده کړه دوی سره دا کومک کوي چې په وزارتونو کې دندې ورته پیدا شي. یا هم کسبونه دي چې موږ کولی شو د موبایل د جوړولو کارونه زده کړو، ترڅنګ نور داسې کسبونه دي چې دوی هغه معلولیت یې خنډ نه ګرځي. تاسو ډیر ښه مطلب ته اشاره وکړه. کمپیوټر بیلابېلې برخې لري، بیلابېل پروګرامونه لري. انجینري د کمپیوټر د چې هغه کسي معلولیت لري بیا هم کولی شي دا مسلک زده کړي او خپله کورنۍ ته یو عاید ترلاسه کړي او مالي استقلالیت ترلاسه کړي او چاته تړلی ونسیږي. مثال دا کولی شي په بیلابېلو ادارو کې دنده ترلاسه کړي که کمپیوټر او انګلیسي زده ولري. بالکل. ترڅنګ نور کوم کسبونه تاسو ورته دوی ته سپارښتنه کوئ چې باید زده یې کړي تر څو هغه د ژوند مشکلاتو سره ډیر مخ نشي؟ باید فني او حرفوي زده کړې وکړي چې د شهیدانو او معلولینو وزارت هم دوی ته د زده کړې برابري کړې دي او دا زمینه د دوی لپاره برابره کړې ده چې دوی زده کړي. په کومو برخو کې مثلا که دوی همدغه وزارت ته مراجعه نه کړي په نورو ځایونو کې زده کړي؟ مثال دوی شي چې د موبایل انجینري زده کړي چې دا ډیر یو ښه مسلک دی او کولی شي د خپل وطنوالو ته هم خدمت وکړي او ځان ته هم یوه عاید لاره ده او هغومره سرمایې لپاره او پانګونې لپاره اړتیا نشته دی. بالکل. دغسې کورسونه شته دی چې ډېرې په لږې پانګه باندې تاسو ته یو ډیر ښه مهارت زده کوي. لکه چې یادونه مې وکړه د موبایل انجینري ده او حتی چې کمپیوټر لارې خپل ځان ته عکاسي فعاله کړي یا آنلاین سوداګري وکړي. آنلاین سوداګري وکړي چې خپل د کورونو څخه کنه شي چې بیرون وځي خنډونه کډیر وي. دوی چې آنلاین کار وکړي خپل په ټولنیزو صفحاتو کې ډیلیوري ده او داسې کسان دي چې د واتس اپ د طریق نه ډیر کارونه کوي. معلولین ما لیدلي دي خپل ملګري مې دي چې واقعیت خپل ورته حیران پاتې شوم چې دوی دا څنګه د مهارت زده کړی خو دا دې ته ارتباط لري چې دوی همت کړی دی او اراده یې کړې ده او ناس نه دي چې نور کسان د دوی لاس ونیسي. یو معلولیت لرونکی کس هیڅ باید کینني هیڅ کله باید کینني چې بل کس د دوی لاس ونیسي حتی که ورور وي او د هغوی دغه وي کورنۍ وي او کورنۍ تر یو وخته پورې د تاسې لاس به ونیسي خو هیڅ کله تر اخره پورې هغوی د تاسې لاس نیوی نشي. هغه یوازینی کس چې تاسې سره دی تاسې خپل یاست. تاسې کولی شئ په خپل ځان باور وکړئ، په خپل مهارتونو او پیاوړتیاو باور وکړئ او نوی مهارت او نوی استعدادونه زده کړئ او استعداد به د تاسې په دننه په خپل بدن کې به مو وي خو ضرورت دې ته شته چې هغه کشف شي. بله. او تاسې پرې کار وکړئ. ډیره مننه کور مودان چې په خپرونه کې مو برخه را سره واخیستله. لیکوال او ژورنالیست نقیب الله اختري چې زموږ بلنه مو ومنله او هغو معلولینو ته چې دوی خپل ژوند له ستونزو ډک بولي وایي چې موږ ستونزې او مشکلات لرو تاسو داسې همت کوونکې ځوابونه او مشورې ورکړلې که چیرته په ژوند کې عملي کړي نو ډیره ګټه به ترې پورته کړي. ډیره مننه تاسو نه. درنو اوریدونکو د نقیب الله اختري سره مو خبرې وکړلې او د مشورې مو ستاسو لپاره راواخیستلې. نننۍ خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې هغه معلولین چې په کورونو کې ستونزو سره مخ دي هغوی دغه مشورې واوري او په راتلونکي کې په ژوند کې عملي کړي. تر بلې خپرونې د الله په امان.